عثمان کاکړ څوک و، څنګه په شهادت ورسېده او لر او بر افغانان څنګه ودردېدل؟ سلام، ستړي مشئ. په دغه ویډیو کې د عثمان کاکړ د ژوند او شهادت په اړه معلومات درکوو. عثمان کاکړ په کال 1961 کې د محکوم افغان وطن د جنوبي پښتونخوا د سیف الله کلا په هندوباغ کې زیږېدلی و. د هغه پلار سردار عبدالقیوم خان کاکړ یو قومي مشر و. عثمان کاکړ ابتدایي زده کړې د هندوباغ د ځایي تعلیمي ادارو کې او لوړې زده کړې په معاشیاتو قانون کې د کوټې په پوهنتون کې کړې وې. شهید عثمان خان کاکړ 14 کلن و چې سیاسي مبارزې ته یې ملا وتړله. هغه په کال 1970 کې عملي سیاست د پښتون سټوډنټس ارګنایزیشن او نېشنل عوامي پارټۍ پښتونخوا نه شروع کړ. شهید عثمان خان کاکړ هغه پښتون سیاستوال و چې د پښتنو د یو ځای کېدلو او د پښتنو د حقوقو لپاره مبارزه کوله. د پاکستان په پوځ او حکومت به یې نیوکې کولې او د هغوی د ناانصافیو په خلاف به یې غږ پورته کولو. په کوزه پښتونخوا کې به یې د پاکستاني پوځیانو د ظلم خبرې کولې. د افغانستان په اړه به یې ویل چې افغانستان کې پاکستان نیابتي جګړه کوي. له پاکستانه به یې غوښتل چې افغانستان کې مداخله بنده کړي او افغانان ژوند ته پرېږدي او ویل به یې چې د افغانانو د 40 کورونو ځورولو حساب له پاکستان سره پاتې دی. عثمان کاکړ به د ډیورنډ کرښې په اړه ویل چې دغه کرښه نه مني او د کرښې دواړو غاړو ته یو پښتون افغان پروت دی. دغه رسا غږ بالاخره پنجابي ادارو نور ونه شو زغملی او په خورا پلان سره یې نوموړی شهید کړ. په لومړیو کې داسې ویل کېدل چې عثمان کاکړ په خپل کور کې غورځېدلی او سر یې ټپي شوی و، خو اوس د معلوماتو څخه داسې ښکاري چې د نوموړي سر د غورځېدو له امله نه و ټپي شوی، بلکې مضبوط ګوزار یې خوړلی و او نوموړی شهید کړل شوی و. د عثمان کاکړ شهادت لر او بر افغانان سخت ودردول او لر او بر افغانانو یو خواخوږی او تکړه مبارز انسان له لاسه ورکړ. په هر حال تاسو د عثمان کاکړ او د هغه د شهادت په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بیا ستاسو شپږ ته راځم، پلي او بخښنه خدای وسپارم. الله پامان.